پیژندل شوی سندرغاړې ښاپیرۍ نغمه له امریکا غږ آشنا تلویزیون سره په مرکه کې په خپل شخصي ژوند غږېدلې. ښاپیرۍ نغمه چې په کابل کې ده او غواړي د نوي کال د نوې ورځې په مناسبت سندرې ووایي، آشنا تلویزیون ته د خپل پخواني خاوند منګل په اړه ځینې داسې څرګندونې کړي. ستاسې د منګل اړیکه څنګه ده؟ 10 کاله کېږي چې زموږ په منځ کې بېلوالی راغلی دی. زه منګل ته اوس هم په هماغه سترګو ګورم، احترام یې ډېر لرم. منګل ډېر ښه یو هنرمند دی چې د منګل غږ او د منګل غزل رښتیا هم بیا به څوک ونه وایي نه. خو متاسفانه خفه په دې یم چې منګل په خپل ځان په خپله د لاسه ورکوي، ځان پسې ونه ګرځېدی، خپل د هنر قدر باندې پوه نه سو. موږ ته اسلام اجازه راکړې دی چې د ښځې کول سنت پرېښودل یې فرض دی. هغه هم په دې هکله ما سره ډېر هم نظره و چې ژوند مو نه کېږي، ځکه چې یو بل نظرونه د یو بل په نظر نه و، هغه لږ توندخویه و، نو کله به وهل ټکول هم پکې راتلی او نور داسې بعضې شیان یې درلودې چې زه نه غواړم دلته یادونه وسي د منګل صاحب. نو بیا هماغه و چې په هماغه بعضې مشکلاتو له کبله موږ سره بیل سولو. نوی خاوند مو څوک دی؟ نوی خاوند مې د لوګر دی، د هغه پلار جهادي و، مولوي محمد نبي صاحب د هغه زوی دی. نو بیا چون هغه زما د هنر ډېر علاقهمند و، زما علاقهمندان ډېر زیات ول، مګم دا یو ښه شخصیت، ښه انسان و، ایجوکیټډ و، ښه تعلیم یافته و. نو ما زه پوه سولم چې دا نه زما د هنر مخنیوی کوي او نه د خپل پلار لاره تعقیبوي. پلار یې هم ډېر ښه سړی و، ښه یو دیندار او یو روحاني انسان و، خو د دوی نظریات مختلف و سره. دا زما هنر ته دومره زیات احترام درلودی چې کله زه یې واده کړلم هم زما د هنر مخنیوی یې ونه کوي. راته ویې ویلې چې نغمې ستا دونه ښایسته اواز یې، ته دونه ښه اواز او انداز لرې، که زه تا په کور کې کښېنوم دا به د افغانستان د فرهنګ سره د ادب سره او د موسیقي سره به ډېره زیاته غټه خیانت چې ما کړی. ښاپیرۍ نغمه وایي د بېوسو او فقیرو هنرمندانو سره د مرستې لپاره یې نغمه فاونډیشن هم جوړ کړی. متاسفانه چې تر اوسه پورې هم زه خپل د شخصي جیب نه لګښت کوم، مصرف کوم، تر اوسه ما سره چا داسې کومک نه دی کړی چې دا زما فاونډیشن په خپو ودرېږي. ښاپیرۍ نغمه چې 14 کلنۍ هنر ته مخه کړې، 10 کاله د هنري ژوند وځي. وایي په دې هنري ژوند کې تر پخوا اوس زیاته ځان بریالی احساسوي. نغمه وایي غواړي پخوانۍ افغاني موسیقي د خپلو هنري فعالیتونو له لارې ژوندۍ وساتي. هغه افغاني موسیقۍ ته د غربي موسیقۍ له راوړلو سره مخالف. مګم بعضې ځوانان دي چې په موسیقي کې نوښت راوړی دی، ښکلی کړی ده، خوند کوي او ډېر ښه موسیقي جوړه کړې ده. مګم بعضې ځوانان دي چې د غرب شیان راوړي، یا د مثال په طور رپ سندرې دي. زه د دې بیخي خلاف یم. ښاپیرۍ نغمه وایي 4 بچیان لري، 2 لوڼې او 2 زامن. ژوند په امریکا او اسلام آباد کې کوي. افغانستان ته کله ناکله راځي. د سږ نوي لمریز کال د پسرلي لپاره یې هم سندرې ویلي، تازه یې څو سندرې راوتي. ښاپیرۍ نغمه هغه سندرغاړې ده چې په 3 لسیزه هنري ژوند کې پراخ شهرت موندلی او د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلک پیژني. دا هنرپاله وایي د عمر تر پایه به خپل هنر پر مخ وړي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.